د میدان وردګ ولایت مسؤلین وایي تېره شپه په نرخ، چک، دایمیرداد او سید آباد ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي چې له امله یې 1 تن وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. دوی زیاتوي چې پر وخت به سیلاب ځپلو ته مرستې ورسوي. شپه شاوخوا 11 بجې د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالي، دایمیرداد، چک، سید آباد په مختلفو علاقو کې سخت او شدید سیلابونه راووتل چې د دې له جملې څخه په لسګونه پلونه او پلچکونه قطع سوي، محلي لارې د خلکو په مخ بندې سوي. همدارنګه د نرخ ولسوالۍ د سیندیو په سیمه کې یوې کورنۍ ته مرګزوب لاړولې چې په هغه کې 1 تن ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړی او 3 تنه شدید ټپیان دي. ټپیان هم د درملنې په موخه مرکزي روغتون ته رسولي دي. موږ بیړنۍ مرستې تاسې د شاهد حال یاستئ، نو د ولایت مقام د حوادثو ریاست هغه لارې مواصلې لارې چې بندې دي، موږ کوشش کوو چې دغه لارې موږ خلاصې کړو. او بل د نرخ ولسوالۍ کې چې زخمیان دي مرکزي شفاخانې ته د هغوی انتقال شوی ده. سیلاب ځپلي وایي کورونه یې په زیاته کچه ویجاړ او کرنیزې ځمکې سختې زیانمنې شوي دي. دوی وایي بیړنیو مرستو او سرپناه ته اړتیا لري. له مسؤلینو غواړي چې ورته مرستې ورسوي. یودم سیلاب یودم راووت. کله چې موږ کور کوزې خواته ده، څنګه چې خبر شو دا د موږ د ورور کور ده، چې دلته راغلو اتې دوه دوی دا چالاکي کړې وه چې بامو ته ختلي وو، معلوم نه و دغه شی مې ټول پاتې شو. بام ته چې وخوته دې خوا له کلا سلاب چاپېر وه، اتې لاره نه وه بنه. بیا هم ځینې مې راوړې هغه ماشومان چې اثر یې د خلک هم راکښته کړل د هغه نه. نور ډېر سخت حالات و، بیخي دا نه و چې امان راوباسو یا کالي مالي ټول شی مې لاندې شو. تاسې وینئ چې نه دي پاتې، هر څه سارومال سوځېدي. نو بس دا د الله رضا وه داسې پېښه شوې ده. تاسې ته ښکاري شی مې دی ټول لاندې دي له خړو نه، تر ګرده یې اوس راباسو. مسؤلین هم دا غوښتنه ده، خو چې بس دوی ویني دا هغه باندې رڼا واچوي، دوی خپله چې څه کولی شي او موږ سره مرسته وکړي. د میدان وردګ ولایت مسؤلین وایي د دغه ولایت ډېری ولسوالیو ته غځېدلې لارې بندې دي چې د خلاصولو چارې په چټکۍ روانې دي.